الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. زما ډیرو محترم ورونو، زمونږ په ژوند کې داسې یوه ورځ نه تیریږي مګر مونږه په لویو غټ ګناهونو کې چې دی اخته کیږو. دا ګناه چې ده زمونږ د ژوند یوه روزمره برخه ګرځېدلې ده. زمونږ سترګې هغه په حرامو کې لګي، کله م غوږونه چې دی هغه حرام اوري او کله چې دی په خپله حرام کو. او موږ نه به ډېر داسې وي چې هغه به د دې حالت نه تنګ راغلي او غواړي چې څنګه ځان د ګناهونو نه خلاص کړي. نو زموږ زو همدا لري چې دا د انسان دپاره، د انسان د روح دپاره د زهرو مثال لري چې د انسان ایمان ورو ورو کمزوری کوي. او موږ سره واحده لار دا ده چې د ګناهونو سره د مشکلاتو او غمونو سره مقابله پرې وکړی شو. هغه د ایمان قوت دی. کله چې د انسان ایمان کمزوری شي نو هغه بیا د دې څیزونو مقابله نشي کولی. نو دې وجې نه چې دی دا موضوع ډېره زیاته مهمه او ضروري ده. اولنی سبب چې موږ سره مدد او مرسته کولی شي د ګناهونو نه په لرېوالي کې هغه د نیتونو اصلاح ده. کله چې موږ خپل نیت اصلاح کو نو زموږ ټول ژوند هغه به عبادت حساب شي، ځکه د ټولو اعمالو دارومدار چې دی هغه خو په نیت باندې دی. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي انما الاعمال بالنیات. که چېرته زموږ او ستاسو نیت دا جوړ شي چې موږ په خپل ژوند کې رب العالمین راضي کو، نو موږ به کله هم داسې اعمالو ته مخه نه کړو چې په هغې سره موږ نه خپل رب ناراضه کیږي. کوشش به داسې وکړو چې هغه اعمال وکړو، هغه کارونه وکړو چې په هغې سره موږ نه خپل رب هغه راضي کیږي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې، کله چې د انسان نیت صحیح شي نو د هغه ټول ژوند بیا په عبادت کې تیریږي. که یو تاجر په دې نیت باندې تجارت کې چې زه حلال رزق وګټمه، نو د ده دا تجارت چې دی د لپاره عبادت حسابیږي. دغه رنګې محترمو دویم څیز چې هغه هم ډېر زیات ضروري دی او مهم دی هغه تقوا ده. د الله رب العالمین نه یره کله چې دا د انسان زړه کې راشي او د الله عظمت د ده زړه ته ننوځي نو دا به بیا کله هم چې دی د دغه ذات نافرماني ونه کړي. الله فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. تاسو د هغې ورځې نه ویرېږي چې تاسو به الله رب العالمین ته ورګرځولی شئ. نو تقوا ویلی کېږي دې ته چې انسان هغه کارونه وکړي چې په هغې باندې الله رب العالمین امر کړی، چې هغې ته اوامر ویلی کېږي، او ځان د نواهیونه د هغه کارونو نه وساتي چې رب العالمین ته انسانان منع کړي دي. نو کله چې د انسان په زړه کې تقوا راشي، د الله رب العالمین خوف د ده زړه ته ننوځي، د هغه عظمت، نو دغه تقوا د انسان سره مدد او مرسته کولی شي چې د انسان د ګناهونو نه لرې وساتي. او د انسان ایمان او تقوا چې په هغې سره ښه کېږي هغه اعمال دي چې انسان په ورځني ژوند کې د اعمالو کولو کوشش وکړي. خپل 5 وخته مونځ چې دی هغه به جماعت سره ادا کړي، ذکر و اذکار وکړي، د خیر مجلسونو ته حاضر شي. دریم سبب چې دی محترمو هغه د ملګرو اختیار. ته څنګه ملګری انتخابې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء علی دین خلیله. انسان چې دی هغه د خپل ملګري په دین باندې دی. که د ملګری ښه نو دا به د نیکیو طرف ته دعوت کوي، د هغې ښه اثر به د باندې کېږي. که چېرته زموږ ملګري هغه منځګزاران هغه 5 وخته مونځ په جماعت سره کوي، نو موږ به هم چې دی ځان سره بوځي مسجد ته. که چېرته هغوی د قرآن کریم تلاوت کوي، هغې نور د خیر کارونو کې خپل وخت تیروي، نو موږ به هم چې دی هغې سره ملګري وبدي کې او د هغې اثر به موږ باندې کېږي. خو که چېرته زموږ ملګري هغه بد عمله او خپل وختونه یې ضایع کول، په بېځایه وختونو کې چې دی په بېځایه شیانو کې به خپل وخت مصرفو، نو د هغې اثر ضروري دی چې موږ باندې به کېږي، او دا یو طبیعي خبره ده. نو د ملګري انتخاب چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. نو کوشش وکړئ داسې ملګري انتخاب کوئ چې هغه تاسو نیکۍ طرف ته دعوت کړي.
هغه تاسو ته په ژوند کې یو مثبت انرژي درکړي او هغه ستاسو لپاره د خیر یو مثال جوړ شي. څلورم څیز چې دی محترمو هغه په عبادتونو باندې پابندي کول، لکه څنګه چې رب العالمین فرمایي واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. تاسو منځ قائم کوي، ځکه دا منځ کې صفت دا دی چې دا انسان د بدو کارونو نه، د فحشا او منکرو نه منع کوي. نو کله چې انسان په عبادتونو باندې پابندي کوي نو د انسان به د ګناهونو نه منع کیږي. د انسان به چې دی په ژوند کې کوشش دا کوي چې نیکۍ طرف ته لاړ شي. او دا خبر وسل ته یاده کوي که چېرته ستا منځ هغه تا د ګناهونو نه، د فحشا او منکرو نه منع کوي، نو بیا به خپل منځ کې چې دی نظر ثاني وکړه. کیدای شي په کومه طریقه چې تا نه دا منځ مطلوب دی او رب العالمین یې تا نه غواړي په هغه طریقې ته نه کوې، په دې کې نورې نیمګړتیاوې وي، نو بیا نظر ثاني وکړه. ځکه رب العالمین چې دی هغه دا خبره کړې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. او دا خبره یاده کړئ چې دا منځ یوازې عبادت نه دی، بلکې دا یوه وسیله ده د انسان د ژوند د پاکۍ دپاره، د انسان د روح د سکون دپاره، انسان ته چې دی اطمینان ورکوي، راحت ورکوي. دې وجې نه کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی شو نو هغه به بلال ته څه فرمیل رضی الله عنه، ای بلاله موږ له په مونځ باندې راحت راکړه. نو دا اله انسان د عبادت په خوند باندې پوهېږي او اله انسان ته عبادت راحت ورکوي چې کله ایمان زړه ته کوشي او د ایمان په حقیقي معنا باندې دا پوه شي. نو کله چې انسان په عبادتونو باندې پابندي کوي نو دا عبادتونه د سره مدد کوي چې دا کم په ګناهونو کې واقع شي. بل څیز چې دی محترمو هغه د ګناهونو په عواقبو باندې فکر کول. دا یو غټ سبب دی چې موږ سره مدد او مرسته کولی شي چې موږ د ګناهونو نه لرې پاتې شو. چې کله انسان ګناه کوي باید دې کې فکر وکړي چې د دې اثر په دنیا کې به څه دی او په آخرت کې د دې اثر څه دی. ظاهره خبره ده چې انسان کله ګناه کوي په دنیا کې د انسان د ژوند نه خیر او برکت هغه ختمیږي، راحت او اطمینان ختمیږي، او په آخرت کې چې رب العالمین سختې سزاګانې تیارې کړي هغه خلکو دپاره چې هغه خپل ژوند د الله په نافرمانۍ کې تیروي. نو چې کله انسان دا فکر وکړي چې زه د دې یو څو منټه لذت دپاره ولې هغه ابدي ژوند خراب کړمه، ولې د الله نافرمانه بنده جوړ شمه، نو د کارونو په انجام باندې فکر چې دی دا ډېر مهم او ضروري دی. او چې کله انسان دا احساس پیدا شي نو کله به هم چې دی دا به د ګناه ته مخه نه کړي. او اخرنی چیز چې هغه ډېر زیات مهم دی هغه د رب العالمین نه دعا غوښتل، د رب العالمین نه توفیق غوښتل د نیکو اعمالو. الله فرمایي ادعوني استجب لكم، زما نه دعا وغواړئ زه دعا قبلومه، دعا قبلونکی ذات یم. او کله چې بنده خپل مصیبتونه او مشکلات او خپل حاجتونه رب ته پیش کوي، رب د دغه بنده نه راضي کیږي، خوشحالیږي، دغه بنده سره مینه محبت لري چې هغه وروسته د خطا نه خپل رب ته چې دی واپسي کوي. محترم ورونو کوشش دا پکار دی چې موږ خپل ژوند هغه د الله رب العالمین په رضا کې تیر کړو، کوشش وکړو د هغه اعمالو چې په هغې باندې موږ نه خپل رب راضي کیږي او خوشحالیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. رور ولی وحوت عالی مقام دے پا اسلام کی دغس پر هدف مرام دے. رور ولی